السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روغتیا خزانه چینل ته راغلاست. زه ډاکټر وحید الله حافظ یم چې فارماسیست د طب یوناني معالج او ورسره طبي څېړونکی یم. نن غواړم چې تاسو په دې ویډیو کې یو پټې او ډېرې خطرناکې ناروغۍ باره کې تاسو سره معلومات شریک کړم چې د هغې نوم دی اچ پایلوري. اچ پایلوري یو هلیکوبیکټر چې د ګرام نیگیټیو دی، فلیجلیټډ دی او هلیکل بکټیریا دی. د دې د وجه نه چې دی یو مرستې رامنځته کړي چې هغې ته موږ وایو د اچ پایلوري مرستې ده، او دا کله راځي د هغې نښې نښانې چې تاسو شریکوم. اچ پایلوري چې دی په معدې کې داخليږي او معدې کې زخمونه پیدا کوي، او ورسره چې دی معدې زخمونه چې کله به ډېر وخت په تیر شي دا په سرطان کې هم تبدیلیدلی شي. اچ پایلوري نښې نښانې څه دي؟ اول نښه دا ده چې شدید او دوامداره درد د بعضې وخت انسان که وده وي د شپې یو دم راپاڅېږي درد دومره شدید وي. هغې سره چې اسهال هم بعضې وخت کې کیدای شي، بعضې مریضانو کې قبضیت هم کیدلی شي، او بل دا دی چې دې کې اشتها کمیږي، وزن کمیدلی هم پکې شي، او سینه سوځېږي، او خواړه چې دي هغه په سمه توګه نه هضمېږي. دا خو دې نښې نښانې. او دا انتقالېږي څنګه چې دا انتقالېږي ناولې ککړې اوبو سره یا ناپاکې اوبو سره، ناپاک خوراک سره چې خوراک نیم پخته وي هغې د وجه نه هم انتقالېدلی شي، او دا د غایطه موادو سره او اوبو سره او خولې لارې چې دی یو د کورنۍ یو غړ نه بل غړي ته هم داخلېدلی شي. مونږ څه وخت وکړو چې د ډاکټر ته لاړ شو؟ که مونږ کله داسې وکړو چې زمونږ چې دی یا کانګې مونږ ته راشي چې هغه تور رنګ وي یا وینه ولري یا غایطه مواد یا فاضل مواد چې بدن نه خارجي دي هغې رنګ تغیر وکړي، تور شي، یا شدیده درد وي او دوامدار درد وي، هغه وخت په کار ده مونږ له دا دی چې مونږ ډاکټر سره رجوع وکړو. او د اچ پایلوري مرستې نه که مونږ ځان ساتل غواړو مخنیوي دپاره څه وکړو؟ اولنی کار دا دی چې حفظ الصحت چې دی د قانون د روغتیایي کوم قوانین چې دی هغې پالنه مونږ وکړو. یعنې اوبه چې دي پاکې وڅښو، یعنې لاسونه وینځو چې کله هم تشناب ته ځو تشناب راتګ نه وروسته او خوړو هغې نه مخکې، او نور چې کوم روغتیایي کوم اصول دي چې هغې چې دي هغه مونږ مراعات کړو په خپل ژوند کې، خو مونږ د مرستې نه ځان ساتلی شو. پایلې کې مونږ دا ویلی شي چې دا اچ پایلوري چې ده دا یوه پټه خطرناکه ناروغۍ ده چې په نړۍ کې افغانستان سره تقریبا ډېره نړۍ چې ده په دې عام یو مشکل دی یا یو روغتیایي مشکل دی چې ټولو سره مخامخ دي. او که مونږ غواړو چې دې نه ځان وساتو خو چې کوم اصول دي هغې باندې عمل وکړو. که دا ویډیو خوښه شوي خو نورو سره هم شریک کړي چې ټولنه کې نور خلک چې دي دې مرستیا نه ځان وساتي. ډېره مننه. الله حافظ.